سلام ملګرو، راځئ چې نن د ملا درد په اړه وغږیږو. آیا موږ پوهیږو نږدې له لسو څخه اتپ کسان د ژوند په یو وخت کې د ملا درد تجربه کوي؟ نو اسو راځئ چې پوه شو چې په حقیقت کې د ملا درد څه شی دی. د ملا د درد تر ټولو عام لاملونه د عضلاتو د فشار یا سپازم په څېر لاملونه دي، لکه د غیر کارونه یا ناڅاپي حرکت له امله یا د بدن ضعیف حالت. نو دا د ملا درد یو له عامو لاملونو څخه دی. دوهم د ناسکۍ ناسم حالت دی. دا د اوږدمهاله مې درد لامل کیږي، یعنی اوږدمهاله درد. په ځانګړي ډول کې تاسو په موبایل یا لیپټاپ کار کوئ، یا مو د اردو ساعت مو لپاره د میز کار دی. تاسو څوکۍ ښه نه ده، یا تاسو په سمه توګه نه ناست یاست، نو دا کولی شي د بدن د ناسم حالت له امله د ملا درد رامنځته کړي. دریم دا چې کله ډیسک چې د ملا د هډوکو ترمنځ یوه بالښت ته له خپل طبیعي ځای خوځېږي یا وچ شي، یا که د ډیسک په بهرني پوښ کې ترس پیدا شي، دا هم د ډیسک پورې اړوند د ملا درد لامل کیږي چې دې ته ډیسکوجینیک ملا درد ویل کیږي. څلورمه وجه دا ده چې د عمر په تېرېدو سره د ملا په ستنو کې یو څه زړېدل یا خرابېدل رامنځته کیږي، په ځانګړي ډول د ملا د بندونو په برخه کې، یعنی د ملا د فاست بند سیمه چې د ملا د خوځښت مسؤله ده. د عمر په تېرېدو سره دا برخه هم زړېږي او دا د فاست بند التهاب یا درد لامل کیدای شي. بله مهمه وجه دا ده که مله شاوخوا عضلې قلې، که د شا عضلې قوي نه وي یا د نس عضلې قوي نه وي، نو دا هم د عضلاتو پورې اړوند د ملا درد لامل کیدای شي. همداراز که ستاسې ژوند ناست وي او تمرین نه کوئ، نو دا هم د ملا درد ته لاره هواروي. ځینې وختونه د غلطو پورته کولو طریقو له امله، لکه که تاسې د ملا لخوا کږې څو کوم دروند شی پورته کړئ، نو دا هم د ملا درد سبب کیدای شي. په نننۍ نړۍ کې د ملا درد تر ټولو مهم لامل چاغوالي. که تاسې چاغې یاست یا وزن مو زیات دی، نو دا هم د ملا درد ته بلوی کړي. او البته ځینې وختونه د ناوړه لاملونو له امله هم رامنځته کیدای شي، لکه د ملا ټپونه یا پیښې. یو خبره چې ډیر مهمه ده دا ده چې د ملا درد هم په ځوانانو کې او هم په مشرانو کې رامنځته کیدای شي. کله چې دا په ځوانانو کې پیښیږي، نو اکثره د خرابې ناستۍ یا د ډیسک ستونزو له امله وي. کله چې دا په مشرانو کې پیښیږي، نو اکثره د مفصلونو د التهاب یا د عضلونو کمزوري له امله وي. او دا هم کیدای شي د لمبر کنال تنګوالي یا د ملا د کنال تنګوالي له امله وي. کله چې دا اعصابو ته هم ورسیږي، نو دا درد کولی شي تر پښو لاندې خپور شي، لکه د سیاتیکا په ناروغۍ کې، یا دا کولی شي د پښې بې حسۍ یا سوځېدنه، د تګ ستونزه، یا د تګ په مهال د پښو درد او شلیدل رامنځته کړي. یا ځینې وختونه دا د حرکت یا ادرار د تېرېدو پورې اړوند اعصاب هم پکې شامل کیدای شي. نو هر کله چې تاسو د ملا درد څخه رنځ وړئ، خپل ډاکټر سره وګورئ. هغه به ستاسو د نښو نښانو پر بناس تاسو ته د MRI یا ایکس رې مشوره درې کړي. خو یو ښه چې تاسو یې هم ښه کولی شئ، هغه دا ده چې تاسو باید تل هڅه وکړئ چې د ناستې پر مهال ښه حالت وساتئ. همدارنګه تاسو باید په ورځ کې لږتره ضلع 20 دقیقې د خپل ملا د شته برخې او د معدې د عضلاتو لپاره منظم تمرینونه وکړئ. همدارنګه تاسو باید صحیح وزن وساتئ. تاسو باید د غوړو خوړو یا هغه شیانو څخه ډډه وکړئ چې کولی شي تاسو چار کړي. همدارنګه سګرټ څکول په مساوي ټول مجرم دی. کله چې د انسان ډیسکونو ته د وینې رسولو کمولو خبر راځي، نو تاسو باید د سګرټ څکولو خاطر ډډه وکړئ. همدارنګه تاسو باید د ناستې ساعتونه کنټرول کړئ. لکه که تاسو د 30 دقیقو لپاره ناست یاست، نو تاسو باید ودرېږئ، لږ څه حرکت وکړئ، یو ګیلاس اوبه وڅښئ، له خلکو سره وګوره، سلام وکړئ، څو چې تاسو ملا د ګرځېدو په مهال سیده شي. دا فشار له منځه ځي. همدارنګه کله چې تاسو د کوم شي پورته کولو لپاره مخ ته کږېږئ، باید خپل زنګونونه هم کږئ، څو ټول فشار ستاسو پر شا رانه شي. نو که تاسو د شالې درد ښه کړی دی، دا څو بهرني یا دنیوي کارونه دي چې کولی شئ ترسره یې کړئ. اوس راځه پوه شو چې تاسو د ملا دنه څه پیښ کیږي کله چې تاسو د مزمن شا درد لپاره مستعد کیږي. نو په ملا کې 3 شیان دي. یو دیسک ده، بله شاوخوا عضلې دي، او دریم د ملا بندونه دي. دیسک په اصل کې د هډوکو ترمنځ یوه بالښت ده، او دا هغه وخت د ټولو ډیر وزن وړي کله چې مونږ وډاړ یو ګرځو یا ټوپ کوو. دیسک د عمر په تېرېدو سره زړېږي، خو چاغښت، خراب ناستې او لاړ حالت،
سیګرټ څکل او داسې نور شیان هم د ډیسک زوړوالی رامنځته کوي. نو یقینا که تاسو غواړئ خپل ډیسکونه قوي او صحتمند وساتئ نو تاسو باید د سیګرټ څکولو څخه ډډه وکړئ، خپل وزن کنټرول کې وساتئ او ښه حالت وساتئ. په ورته ډول د عضلاتو لپاره تاسو باید په منظم ډول تمرین وکړئ. دا به تاسو سره مرسته وکړي چې ستاسو د ملا درد په درملنه کې مرسته وکړي که چیرې د ډیسک یو څه تخریب شتون ولري یا د اخبندونه غیر کلک کړي. نو که تاسو د ملا درد څخه رنځ وړئ اندېښنه مه کوئ، خپل ډاکټر سره وګورئ او زه ډاډه یم چې هغه به تاسو ته سمه لاره درکړي. خو ستاسو د خپل خیر لپاره تاسو کولی شئ همدا کوچني مشورې چې ما په دې ویډیو کې درکړي عملي کول پیل کړئ. ټولو ته نه یې کېدلی